ملګرو سلامونه مې واخلئ. په دې کې اف سی پوره لانجه جوړه ده چې دا څه شی دی، څه بلا ده، د کم ملک دی. نو ما وې دی کې اف سی ماما ته ټیلیفون پکار دی. یو خو زمونږ سمیع الله خاطر صاحب ټیلیفون کوي او ډېر ښه. نو د هغه نه نقل کوو او مونږ هم لږ ټیلیفون کوو کې اف سی ماما ته چې دا څوک دی، د کم ځای دی، د اسرائیلو دی که د امریکې دی که د جرمني دی او که د انګلینډ دی او که د کم ملک دی. لویه لانجه یې جوړه کړې. نو ټیلیفون ورته کوو. ټیلیفون خو روان دی. هلو، کین آی ټاک ټو مسټر KFC؟ دا څه وایي جي؟ ښه پښتو هم درځي؟ اوه ډېر هله ډېر هله. ښه جي یاره خفه نه شئ، لږ ټایم به وي تاسو سره. نو ټایم په کار دی که نه جي؟ ګوره داسې ده ستاسو د وجې دلته پوره لانجه جوړه ده. ستاسو دا چین دی که نه جي؟ او دا KFC نو اول خو راته وایي دا څه شی دی جي؟ ښه 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 کینټکي فرایډ چکن. اوه لکه دا خو مونږ په لومبي ځل ګوره واورئ. مهرباني مهرباني. نو دا کینټکي لکه دا څه شی دی؟ په دې فرایډ او چکن خو پوه شو. دا کینټکي دا څه یهودي ټکی دی؟ خفه نه شئ جي. ښه مونږ ته څه پته وه چې کینټکي په امریکا کې دی. ښه تاسو د امریکې یې؟ خدایه ګوره لکه دلته خلک وي دا د اسرائیلو دی. او ښه نه ګوره که نه جي دا ټکی خو ټیک نه دی. جاهله خو لکه خیر دی، پته نه وي سړي ته که نه، معلومات نه وي اکثر. ناپویه راته ووایه خو لکه جاهله ګوره که نه. اوس مونږ ته څه پته ده؟ اوس ته ټکر پېژنې، تخبه یې پېژنې، مردان او په مردان کې لویه غویمه ده جي. او اسیز یې درله بند کړی خو بیا دغه شه. ښه خفه نه شي. ښه کینټکي امریکا کې دی. ښه ته د امریکې؟ ښه نه رښتیا ووایه ګوره، تاسو دروغ هم وایئ. نه خبره وره بیا ټیک شو. او نه تاسو دروغ نه وایئ. دا خو ټیک شو صحیح ده. مشره نه رښتیا KFC ماما ګوره نوم دې نه راځي که نه؟ رښتیا ستا نوم څه دی؟ ښه ډېر ګران نوم دی نو. هالند ډیوډ سینډرز. ښه نه ګوره لکه داسې ده که نه چې دا تاسو دا څیز جوړوي او د دې ټوله فایده دغه اسرائیلو ته ځي او ظلمونه کوي که نه. لکه دا ښه شی نه دی که نه؟ بیا به خامخا خلک ګیله هم کوي، معنه به هم کوي. او تا ته خو پته ده مونږ بیا ګوره جاهل مه وایه که نه، جذباتي وایه خو لکه که نه ګوره په دې جاهل ټکي سړی خفه کېږي. نو مونږ ته څه پته ده یار چې KFC څه ته وایي او ته د کوم ځای یو؟ معلومات کوو که نه. ښه په ګوګل شته دی. ښه دا نه یاره خفه نه شي، خو زه چېرته نه یم ورغلی. نه ګوره متنفره نه یم، نه تنګ نظره یم، شکر دی مسلمان یم، پښتون هم یم. خو دغه دی، دغه خبره نه ده. ګران دی که نه؟ دغه دی ګران دی، زمونږ د وس نه بار دی، ډېر ګران یي. مونږ لوبیا واله خلک یو داسې که نه. 150 واله پلیټ وخورو چې زیات سور راکړي نو 400 والې وریجې وخورو په 50 روپۍ پلیټ دی. دغه خو پته نه ګران به وي خامخا. برګرې دي رو نومونه هم داسې که نه. نو ښه مشره دا راته ووایه نه رښتیا KFC ماما چې دا څو ملکونو کې دی ستا دغه چین دی که څه شی دی؟ 1.5 سله. اوه نو هلته څه داسې مسله یي بندېږي را بندېږي؟ ښه یاره داسې دا خفه نه شي. خو زمونږ هم څه کار نه وي که نه، نو به ځان له کله کار ګورو، مشغوله. او بل روژه ده نو واو روژه ده که نه، سړي ذهن کار ونه کړي. ښه 1.5 سل ملکونو کې دی. 2.5 زره سنټرې دي په دنیا کې. د ظالم زوی او سمې پیسې راټولوي. ښه او کم ځای کامیابي چېرته چې کلاس سیسټم وي؟ یاره دا خو شته دی دلته. او مونږ شو آف کوو جي، بس کامیاب به دلته. زه خو یې کلي کې ولګوه، خبرې به درپسې کوي خو پټ په درځي او خوري به. شو آف ډېر دی که نه؟ ځان ښودنه ورته وایي پښتو کې، ځان ښودنه. او
څلورو کیمرو والا موبایل او نو دای خو یې دای خفه کېږه ما خلکو د کمیسونو جیبونه ورته لنډ کړل وایي چې کیمره یې پکې ښکاري بیا به کې اف سی ته هم ښه په سور ځي راځي ښه او خو دا شی دی لږ ارزان که ګوره زموږ د وس نه بار دی دا وګوره زه 40 کالو ته نږدې یم یو کم 40 کاله زما عمر دی او په ژوند کې یو ځل کې اف سی ته نه یم تللی نه که نه ګوره کې اف سی ما خبره د تنګ نظرۍ نه ده ما خو درته ووایې موږ روشن فکره خلک یو خو جیب اجازت نه راکوي څیز دی ګران دی ته یې لږ ارزان که بیا به ته وینې چې مونږ څنګه لکه مطلب چې سهار ماښام هلته به درځو به دی هر څه به ورته پرېږدو د دې غوږونو نه به هم کې اف سی دا بوی راځي نه نو بس ما ځان په یو وسې خلکو ډېره پوره لانجه جوړه کړې ده زموږ د پښتونخوا کې خصوصا پښتنو که نه او دغه دی وي دره دا څیز لکه داسې او که نه یهودي او اسرائیل او مسلمان او که نه ته د امریکې د اسرائیلو نه بس ټیک شو زموږ ته پته ولګېده نو بیا که نه ګوره جاهل ته کې خو لکه سور نه کوي چې ته مونږ ته جاهل وې ګوره ناپویه به یو بې خبره به یو پته به راته نه وي لږ شانتې جذباتیان به م یو خو ګوره جاهله خو لکه که نه ګوره چې تا ته به د ټکر پته نه وي تاریخي کلی دی او د مردان خو بارداړو پته نه وي مردان خو لکه که نه ته وګوره هلته خو بېګا ټوله دنیا کې مشهور شوی مردان او ښه جي ښه بس صحیح ده ښه بس دغه معلومات مې کول او ډېره مننه او دغه دی ستا مونږ له ټایم راکړه کار به دی هم ډېر زیات وي څه شي دا څه وی 40 کاله مخکې نو ته کوم ځای نه خبرې کې او څنګه کې قبر نه هلی کرسچن ګریویارډ کرسچن ګریویارډ کینټکی هلکه سړی خو د قبر نه لګیا دی یاره موږ ته خو پته نه وه چې ته 1980 کې مړ شوی ګریټ ډپریشن هم دی لیدلی او د هغې په رڼا کې 1913 کې دی دا کې اف سی شروع کړی و کله چې په دنیا کې معاشي بحران و نو ستا لکه تاسو ډېر بد یې یار ډېر تکړه یې نو دا سروس ستا کار کوي دغلته مونږ خلکو دپاره دا سهولت شته او کم چې لکه ګوره دغه ټکی بیا مه وایه که نه جاهله ګوره ناپویه به یو جذباتیان به یو پته به راته نه وي معلومات به نه وي خو ګوره جاهله ټکی دا خو بیخي سراسر پیغور دی چې موږ قیمو کې ګازرې اچو یا مړه چرګان خرڅو کې اف سی ما په دې درنه خفه شو یار اوس تا چې اوس ریسیپي ښه ده نو موږ څه وکړو یار موږ خو بیا دغه ډرامې کوو د بهرحال یاره بس خوشحاله اوسئ او روزګار دی ښه په ډنګ ډونګ روان دی ښه او دا څه وی لکه ته خو یاره پوره اوسپنې څوک در پیسو را احتجاجونه کوي نو لکه مشهورېږي ګټه دی ده پکې وګوره دا خو بیا ستا نوم هم اخیستل نه دي په کار دا خو موږ ځان له کار کتلی زه بس صحیح ده ښه ته خو هسې هم ورکدلې خو دلته ستا په وجه دلته پوره لانجه جوړه ده نو زه به دا ښه ده چې سپیناوی دې وکړو چې یو خو ته د اسرائیلو نه د امریکې او بل د هر ځای کې دي او په د احتجاجونو تا ته ګټه میلاویږي نو بس واورئ ملګرو تاسو کې احتجاجونه کوي که نه ده ته به شهرت میلاویږي فری کې دا بس صحیح ده ښه وګوره دا واوره جاهله نه یو جذباتیان به یو ناپویه به یو او دغه پیغور هم د ټیک نه دی چې موږ هر څه کې ملاوټ کوو دا بهرحال دا صحیح ده